او وخت په هغه ځای ولاړو. افسانه دا د ډاکټر همدرد یوسفزي د دوی د کتاب د نوکارې سحرې نه. نو په دغه هیله او په دغه امید در سره شریکوم چې ستاسو د خوښې وړ وګرځېږي. نو ستاسو پام او ستاسو توجه ورته غواړم. بوربن هوټل مري په لاندنۍ برخه کې چې کوم زړه راښکونکی او په نیټ تیټر و، د هغې نه د موسیقۍ او د ترنم نه ډک اوازونه لا هغه شان راتلل. کله کله به یوه نیمه مصره زما په زړه داسې ولګېده چې زما زړه به غوښتل چې همدا اوس د کمرې نه ووځم او دغه سندرغاړې یا خو په دواړه مخه ښکل کړم یا ورسره ښه په چغو چغو ولاړم. د هوا شور به د موسیقۍ په زیر و بم کې خپل ترتیب ورکوو. کله کله به د سارندې د آواز سره مصره راغله او کله به په لاره چرته د کائنات په وسعتونو کې ورکه شوه. ما غوښتل چې زه همدا اوس په یوه منډه لاړ شم او دغه اوپن ایر تیټر موسیقۍ ته همداسې کښېنم، ولې ما چې ګړۍ ته وکتل نو دا خو 10 بجې وې. زما د ارمانونو رنګونو شپې ته بس ایله 2 ګنټې پاتې وې، صرف 2. لا کمره کې د سجاوټ او ترتیب ډیر کارونه پاتې وو. ویټر د کمرې د ناک سره په یس سر را دننه شو، سپین لباس کې سم د مرګ د فرښتې په رنګ ودرېدو. تا به وې لکه روبوټ ته دغه احترام او تعظیم ټول د څو ټکو دپاره و. سر څه خدمت ما وې یار دا ټیبل را لغټ کا، دې کې به زمونږ پروګرام ممکن نه وي. او د بیټ دا بر اثر څه عجیبه غونده دی چې سړی پکې په ډډه واوړي نو آوازونه کوي. دې کې به دا شپه څنګه تېرېږي. او لایټینګ چې ما څنګه ویلی و هغه رنګ پکې نشته. هغه د شونډو لاندې لږ شان موسکې شو او بیا ډیر په مصنوعي تهذیب ووی اوکې سر او لاړو. د موسیقۍ آواز همغه شان راتلو. فصل گل ہے سجا ہے میخانه، چل میرے دل کلا ہے میخانه. دغه آواز سره زه د سوچونو یوې لړۍ د ځان سره واخیستم، خو بیا مې د ځان سره ووی یار ټول کمال، خو بیا مې د ځان سره ووی یار ټول کال نه 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 کال نه بلکې کلونه هم دغه شان تیر شو. نن شپه خو د دغه غم نه ده، که سایمه راشي او ما داسې وویني نو ارومرو به رانه خفه کېږي. دا خو بس 2 ګنټې پاتې دي. زه په یوه منډه ځان د سوچونو نه د خلاصېدو دپاره دغه رنګین کټ ته وختم. تاو را تاو شوم، غوږونه مې لږ کړل چې په ډډه اورېدو سره آواز کوي او که نه. ما له دغه آوازونو ته غوږ و چې د هوا یوې چپې د موسیقۍ یوه بله ټوکړه د ځان سره راوړه. بهارو پول برساو میرا محبوب آیا ہے، بهارو پول برساو میرا محبوب آیا ہے. او ما د ځان سره ویل لکه چې دغه سندرغاړي ته زما فرمایش ورسېدو. ما زر زر مخامخ په میز ایښودي ګلونو ته په یوه مینه ناک نظر وکتل او د سایمې د وجود کړه وړو مې د ذهن په سکرین کې راغلل. د هغې دنګه د سروې په شان ونه، سپین سپین مړوندونه، وړې وړې شونډې چې تل به پرې نرۍ شان لیپسټیک لګېدلی و، د کاواکې هوسۍ په شان نرۍ مدهم چال، دنګه غړۍ او په هغې له پاسه د هغې مرمرینې خنداګانې لکه د قیامت نه مخکې قیامت، لکه د جنت نه مخکې جنت. ما ته د هغې خبرې را یادې شوې. 18 اګست د یونیورسټۍ کیمپس په پارک کې هغې ما ته وې ایازه ژوند څومره ښکلی دی. ما وې نه 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 ژوند چېرته ښکلی دی. او هغې زما د لاس نه خپل لاس خلاص کو، په مرمرینو ریشمي زلفو یې راښکلو او په غوسه یې وې څنګه نه دی ښکلی. ما وې ګوره که نه ستا نه خو نه دی ښکلی. او هغه د خندا نه په شا لاړه. مړه خو ستا تعریفونه لکه بس هر وخت همدغه تعریفونه کوه. ګوره غلی شه، زه بیا ټوله شپه به دغه سوچ کې تېره کم، بیا راله خوب نه راځي. هو لکه ته په خپل تعریف دومره خوشحاله شې چې بیا درله د خوشحالۍ نه خوب نه درځي. هغې زر په خپل لاس طلایي ګړۍ ته فکر شو. اله دا خو ناوخته دی، زه چې ځو کلاس ته. د کلاسونو سلسله د مینې په پټ پټونې کې روانه وه. او نننۍ ورځ اوف
دې ورځې ته ما هر وخت څومره انتظار کړی دی. زه د خوښۍ د یو خوږ احساس سره راپاڅېدم او د کمرې مخې ته جوړ ټیرس ته وختم. موسیقي اوس د فوک میوزیک نه کلاسیک شکل ته رسېدلې وه او د شپې په خاموشۍ کې یوه مصره بغیر د کوم ځنډ او بندیز نه زما غوږونو ته رارسېده. اجنبی شهر के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पे मुस्कुराते रहे. अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे. मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा. तुम बहुत देर तक याद आते रहे. او ماته د خپل ګریجویشن نه وروستو د پیښور نه د پوسټ ګریجویشن دپاره لاهور ته تګ او خپله تنهایي د سایمې نه جدایي رایاده شوه. ما به چې ورته فون وکړو نو بل اړخ ته به د هغې بېواره سلګۍ وې چې ښه به یې زړه تش کړو نو راته به یې وې په تندر دې ولګي ستا دا پوسټ ګریجویشن هله زر راځه زما سم ډېر یادېږي. او ما به وې بس 10 میاشتې بس 8 میاشتې بس 2 میاشتې پاتې دي بس درځمه که نه ولې مې په پلار د کوره شړې. او بیا به مې ورته د لاهور په کیسو د لاسه کوله. دغه سندره چې ختمه شوه نو ما زر ګړۍ ته وکتل 11 بجې وې یعنې نیمه ګنټه لا اوس هم پاتې وه. مخکې له دې چې زه د سایمې په کوم بل خیال کې تلمه او ما غوښتل هم چې دا هر څه را یاد کړم خو د موسیقۍ اواز زه یو ځل بیا دې نړۍ ته بوتلم. غږ شو ایک پیار کا نغمه ہے موجوں کی روانی ہے زندگی اور کچھ بھی نہیں تیری میری کہانی ہے. او ما وی چې زه دغه سندرې د ماضي هغه ښایسته ورځو ته ورسولم چې زما د ژوند تر ټولو ښایسته شپې او ورځې وې. همدغه 19 اګست و که نه همدا هوټل دغه کمره وه او د سایمې د 22مې سالګرې ورځ وه. لکه وخت چې په ځای ولاړ وي لکه وخت چې هیڅ هم نه وي. هغه غټ کیک چې څومره پر ګرانه موږ دلته راوړی و او په لاره به موږ کتلو چې 22مه هندسه چې د کیک د پاسه د سایمې د نوم د لاندې لیکلې شوې وه چېرته خو به ورانه شوې نه وي او د هغې به قهر او غوسه وه تا پرې اوس دا 22 سله لیکلو مړه. ما وی هو د جینکو عمر خو بس ولاړ وي دا به 20 کاله پس هم 22 وي. او هغه بلا د غوسې نه تکه سره شوه. د دروازې د ناکینګ د اواز سره زه د موسیقۍ او د سایمې د یادونو نه راووتم. ما وی لکه چې هغه راغله. زه په یوه منډه دروازې ته لاړم. دروازه مې د خوښۍ د احساس سره خلاصه کا. ویټر د فوډ د ټرالۍ سره ولاړو. هغه زر یو غټ کیک راواخیستو او دننه یې په میز کېښودو. ګړۍ د یو ټک سره 12 بجې کړې. مخامخ په کیک د سایمې نوم ځلېدونکې په کیک لیکلې ښکارېدو او لاندې ترې 73 لیکلي شوي. 73 سندره له هغه شانه غږېده. زندگی اور کچھ بھی نہیں تیری میری کہانی ہے. ما زر کیک کټ کو او د سایمې د خپل د تره د زوی سره د واده کلونه مې په ګوتو شمارم خو په شمېر کې خطا کېدم.